تاسو خپل اختلاف کوم سره وشل سی وای موږ د هر سړي د کور ته ورغلي مولانا فضل الرحمن ته ورغلي اسفندیار خان ته ورغلي شیرپاپ خان لیدل دي موږ ګرد کام ته ویل چې موږ ګرد یو کام خلک یو مختلف پارټیان لیکن موږ کام دا خاوره دا وطن د دې شتمنۍ د دې لوږې او سپږې زموږ سره شریک دي دوی به را جوړي موږ دا ګرد پښتانه باکر سره شریکو پر داسې لار بوزو چې د خپل کام د بدوي خلاص کو یو خبره زه د اپیل کوم فضل الرحمن ګوند ته اپیل کوم P.M.A.P ته اپیل کوم جماعت اسلامي ته کوم د پښتونخوا وطن ټول پارټیان ته شیرپاپ خان ته کوم اسفندیار خان د پارټي ته کوم چې کم سړی په کم شي ولد دی یا په اوبو ولد دی یا په تمباکو ولد دی یا د وطن په کان ولد دی یا د وطن د ځنګلونو په لوټ ولد دی چې په کم شي ولد دی خپل په خپل شی راولي د جرګه ته لیکشي موږ په دې باندې غنه کوو په یو شی به جمعیت علماء اسلام سړی پوي بیان دی کوي د کام په یو شی به د P.M.A.P سړی پوي بیان دی کوي د کام ته په اوبو به پوي زموږ د وطن یو پوه سړی عالم سړی عالمانه پروفیسوران غو دي خلک دا په یو کار پوي راځي په پښتو دی په خپل کام ته وای زما تجویز دا دی چې دا جرګه دی د پښتانه بس د خپل اتحاد او اتفاق بنیاد ګس دی جوړ ګس دی دا رواج کې چې دا رنګ جرګه بیا کوتراغو به کوو چې دا کام د کام مسایل او د کام مشکلات نه دا دنیا ډېر سره لنډه شوې ده موږ په کار ده چې د خپل کام مشکلات په ډېر صحیح انداز په صحیح طریقه داسې کښېږدو چې جهان موږ ګران نه وبولي او جهان ووایي چې وروره دا پښتون په پاکستان کې پروت دی چې دا څه وایي دا ټیک وایي او چې دا څه غواړي دا ټیک غواړي بچیان موږ سره دغه بیا پښتانه خو ډېر متګري خلک